अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफ़त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उत्लु मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि वअक़िमिस्सलाह इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। मुझे बहरी लुत्फ़ी ओ अबरी बहारी कुनत खारू समंडा अबदारी ज़कानी जूदी ओ बादी ख़ज़ाने कुनत परशी ज़मींदातुल पिशाने इलाही ऊंचाई उम्मीद बुख्शाई गुली अज़रूज़ई जावीद बिन माई बखंदान अजलबी अनगुंच बागम वज़ीन गुल अद्र परवर कुन दिमागम बिया जामीर हाकुन शर्मिसारी साफो दुर्द पेशारांच दारी ताअल्लाहु ज़िही क़य्यूम दाना तवानाई दिही हर नातवाना। दुरूद शरीफ हुए बशौक़ से बुज़ुर्गान किराम, अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाई दी उत्लु मा ऊहिय इलैका मिनल किताब। ए मुसलमान द कुरान अज़ीम तिलावत कवा। कुरान शरीफ मुबारक था वक़्त पर का ददे कुरान शरीफ मुबारक तिलावत जारी रहा था। पदे तिलावत की कमालात थी। दा तिलावत पता लोई मुकाम तो रसीद अल्लाह के जनाब की ज़कच द खुदे किताब दे द कुरान अज़ीम मुबारक फ़अर मुसलमान बांदी योसो हक़ दी पन्नु में मुसलमान नारीना और जनाना
یو حق د قرآن عظیم چې دی د دې قرآن شریف لفظ به صحیح وي دا حق د قرآن شریف دی په نوم مسلمان نارینه او زنانه د قرآن عظیم تجوید به یادی دا قرآن شریف مبارک په یادو یادی دا چې دی په دې سینه کې پروت دی قرآن شریف مبارک دا دولت دی په دنیا کې په قبر کې په آخرت کې کافی او شافی دی دکې کمالات پراته دي د دنیا او د آخرت قرآن عظیم مبارک کې یو به د دې په لفظ ځان پوهېږي التجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم د قرآن عظیم مبارک تجوید دا یو لازم شی دی په نوم مسلمان نارینه او زنانه دې ټیم کې زنانه د قرآن شریف تجوید یاد کو ډېر زبردست او من لو یجود القرآن آثم چا چې د قرآن شریف لفظ برابر نه کو دی سخت ګناهګار دی الله به د دې قرآن عظیم د لفظ د ده نه تپوس کوي چې دا یو شاهي ډالۍ ما درلېږلې وه تا د دې څونه قدر کړی دی قرآن عظیم شاهي ډالۍ ده د دې قرآن شریف مبارک تلاوت کوه دویم د په معنا به ځان پوهېږي د قرآن شریف په تفسیر به ځان پوهېږي او دریم دا دی چې دا قرآن شریف مبارک دی چې تا نه کوم تقاضا کوي په هغې به عمل کوي دا قرآن شریف مبارک چې تا نه څه تقاضا کوي ته به په هغې عمل کوي مسلمان وروره په دې کلمه طیبه کې څو فرض دي لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کې څو فرض دي فکر کوا کلمت طیبه کې یو فرض دی تصحیح لفظها کلمت طیبه کې یو دا فرض دی چې د دې لفظ به صحیح وي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله بعض انسان بھی لا الہ الا اللہ غلط ہوئی نجی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ د دې لفظ سیاد کا یو دا فرض دی پکې دویم فرض تصحیح معناها د کلمې طیبې معنا زده کول فرض دي مولانا کفایت الله مفتی هند مولانا کفایت الله مفتی هند هغه لیکلي دي چې هله چې د کلمې طیبې ترجمه نه ورتي دي مسلمان نه دی یاد لره د کلمې طیبې ترجمه چې نه ورتي دي مسلمان نه دی معنا د دې زده کول پکار دي د کلمې طیبې څه معنا ده
لا اله الا الله. اوس یو ځای ته تلو، د دې ترکیب مې وکړ د ملایانو په مخ کې، د بخاري مبارک ختم 2 منټه او 1 غنټه په هغې باندې ولګېده، زبردست ختم و، ښکلي علما راجمع شوي وو. دا اصل کې داسې دی چې لا اله غیر الله موجود، نشته د لایق د بندګۍ سوا د خدای نه بل څوک، لایق د بندګۍ دقه یو خدای دی، د سره تعلق جوړ کا. او محمد رسول الله، محمد علیہ السلام د نبی علیہ السلام د خدای پیغمبر دی. مفتی هند هم لیکلي دي څوک چې دا نه پیژني چې رسول الله عربي دی که عجمي دی، دی مسلمان نه دی. ووایه رسول الله عربي دی عجمي نه دی. چې دا څوک نه پیژني دی مسلمان نه دی. ګوره ضروریات د دین، په دین ځان پوه کا. یو سړی دی د 4 رکعاتو نفل نیت تړي، ټیک ته کوه، لیکن په 3 رکعات چې راپاسې نو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، بیا به اعوذ بالله بسم الله، بیا به الحمد لله وای، او بیا به پس 4 رکعات کې چې راپاسې بسم الله به وای. او بل دا چې په 2 رکعات ته نفلو کېناستې او 3 ته پاسې، چې 3 ته پاسې نو اللهم ربنا پورې به وایې، که هغه هم به نو ډېره ښه ده، که هغه نه به نو اللهم صلی اللهم بارک دواړه ووایه بیا پاسه. دا ضروری ده بیا کې بیا د پاسه. نو 2یم فرض په کلمه کې دا دی چې د دې معنا به صحیح یاد کړي. 3یم فرض په کلمه کې دا دی چې دی والعمل بمقتضاها، د کلمې طیبه چې تا نه کومه تقاضا کوي په هغې به عمل کوي. نو په لا اله الا الله عمل دا دی چې د خدای بندګي به کوي، او په محمد رسول الله عمل دا دی چې د رسول الله د سنتو خیال به ساتي، د نبی علیہ السلام د سنتو خیال به ساتي، په سنتو د رسول الله باندې کلک ودرېږه. ټولې لارې خدای ته بندې دي، که خدای ته ځان رسوي نو په یو لار به رسوي چې لار د محمد رسول الله، په دقه لار به ته خدای ته ځان رسوي. د تبلیغ حضرات وایي چې 4م فرض پکې دا دی په کلمه طیبه کې چې دا به بل مسلمان ته ور زده کوي. ما تاسو ته قدي زده کړه، دا په کلمه طیبه کې 4 فرض دي. مسلمان له په مانځه کې فرض نه وردي، مانځه کې 100 فرض دي دا نه وردي، سنت پکې 100 دي دا نه وردي. کم امام لا چې د فرض او د واجب او د سنت او د مستحب په مابین کې فرق نشي کولی، د پسې مونځ نه کېږي، دا فرق به کوي.
ما ستاسو خدمت کی عرض کو چې اقم الصلاة اهتمام کوا اتل ما اوحی الیک من الکتاب د دې قرآن عظیم تلاوت جاری وساته په دنیا و آخرت کې به دې باچا کی عبداللہ ابن مسعود مبارک بیمارو پدې کې عثمان صاحب دور د خلافت دی وتراغی د بیمار پرسیل راغی د عبداللہ ابن مسعود د ابقه الصحابه وی لوی فقیه د صحابه و ویره چې سدي پکې اسه فقیه لپس یې غشتري او کسشتري پکې نو عثمان صاحب توی اول ټکی وته وی ابن کثیر کې راغلی دی ما تشتهی ست دې اشتها کیږي چې زه حاضر کوم وی اشتهی رحمت ربی اشتها می کیږي رحمت ته پروردگار ته پاغه ته نه قادر عثمان صاحب ته وی ته پاغه قادر نه زما اشتها کیږي رحمت ته پروردگار ته بیا وته وی ما تشتکی تا ته شکایت دی وی اشتکی الذنوب ما ته شکایت دی د ګناوونو من خو دقه شي لویه خبره د ګناوونو ده د ګنا نه کم سړی پاک دی کم زنانه او نارینه ته پاک دی وی اشتکی الذنوب هغه باندې تقادر نه چې زما دا شکایت د ګناوونو ختم کړي دریم خبر او تو کړوي اطلب لك طبيبا ویتا د پاره طبيب را طلبوما ډاکټر چستا علاج وکي هغه ته مرا غواړه والطبيب امرضني وی طبيب خو نه جوړه کړي دا د لوی خلکو خبرې دي موت به دارو کو دا د ډیرو لوی خلکو خبرې دي وی طبيب زنا جوړه کړي هریانه کو خوي دا څه کار کومه د بیت المال نتال مال لګم چې پیدا پیوالي وینا د مال ضرورت دی جمدی ته ځاسم وپات کې کم په مال چکو ورته به د خدای بندا بس تو خور سو منی نه وی دا څه کار دی چې دا بیت المال نه به مال راولې ګما نو ستا دا لونه دی په کور کې زوی دی نشتا وی به پیدا وادي وی ښا وی زما د لونه ته سره خم دی وی یاد درا ما خپل لونه ته خودلې دی چې روزانه ما خام یا ماسختن مسورت واقعه وای او حدیث کې راغلی دی من قرأ سورة الفاتحة لم تصبه فاقة ابدا سوک چې سورت فاتحه وایي دی به فقیر کیږي نه فقیر نه به الله ساتي او دا چې بیا په اوابینو کې وایي سورت واقعه ډېر اوچته ده نو سورت واقعه معلوم ته خودلی دا ز خپل کار کوه قرآن شریف مبارک اتل ما اوحی من کتاب د دې قرآن عظیم تلاوت کوه ستا فقیری به هم ختمه کی روزي به دې الله پراخه کی دا یو ټکی موږ په دې کې آیات مبارک کی لا خبر شته که خیر کې جون بخو کړه آینده جمعې تک خیری دا غیب بیان کوو. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.
دا ټول دوستانو خدای ته کامیاب کړي موږ د رسول الله په سنتو باندې قائم او دائم وساتي تر مرګه پورې. سنت کوي.